د نوح علیہ الصلوۃ والسلام زویو پلار چې ورته ویلي چې کشتۍ کې سور شه ناغو نافرمان انکار وکړو پلار ورته وی چې بچیا دانننه طوفان او عذاب داسې دی چې دې زینب اس ځکه اخلاص نشي زوی ورته وی چې زب پاس غره ته وخېجم او په هغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخلم عزیزانو الله دې امان راکړي علماء لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیاز دومره وته چې د پکې غرق شو خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دي یوازې دا خبره نه ده چې تبا د دې داسې مثال ده لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او داغې نه به د مړ شي ډېره موده بادشاہ په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاہ یم فوج را سره ده اسباب د جنگ را سره دي توپ را سره دي اخر د ازمره برازي پکما واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج دروله وسله ور سره دی او توپ ور سره دی چې بای دې خار ته بزمره راضی پکما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راضی څنګه واده وشو ډوله رااله ناوی او ظلمه ناستی د ناوی د زمری ته ظلمی ته وې چیرې د استافلار د زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدل چې د زمری دا شکل څنګه دی نو د ناوی او ظلمی ته د حلوای او پلیټ راغلو سچ د دنیا رواج د الک تیلر واغستو او د الوا پاغه پلیټ کې د زمری شکل جوړول شروع کړ چې د ناوی ته یو خیمه چې هغه زمری داس چې د زمری شکل سو وخت کې مکمل کو او ناوی ته وی چې زمری داسې شکل او ما وخت کې هغه د الوا پاغه تصویری زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوب کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونی و مړی دنیا حیران شو دا چل څوش د ناوې څه چلو کو ناوې ورته چل مل مان دې کړ دا چل شو عبدالرحمن بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې
د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نتاو کې چې د خزان باد پراشي نو خلاص بنشي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپل متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق کی. عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې و. شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاء نه یو جوړه په دې کشته کې و. هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی د دې وجه وای چې یو انساني آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوی او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شو. د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کال تبلیغ د په پیغمبري جبه 9.5 کال کړو او عمر یې چې اده 0 کالو نه پاسو. عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي. د اوبو په شکل کې راځي، مخکې نورو بیانونو کې براشي. د ماشو په شکل کې راځي، د تندر په شکل کې راځي، د چندخانو په شکل کې راځي، د مولخانو په شکل کې راځي. په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض مداو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف دي. کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنس عذاب انتخاب الله تعالی وکړي. نن پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی. قوم د خدای نه باغی دی. نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي.